د ایسی په لګولو تاسو غل نیولای سئ. د کاکا کولا بوتلان په ټول کال کې ولې 25 تنې خرڅیږي؟ هغه کم کلی دی چې په کورو، خونو او تشنابو کې دروازې نشته. د ویډیو شروع کېدو در مخه ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ. دا خبر ډیر وایرل سو. په هندستان کې یو کور ته غل ورغلی وو او غلا یې کول. شان یې غلا کړل، ګرمي هم وه چې وتی نو ایسی چالان کړل او یو غړی یې ایسی ته آرام کوي چې په دغه کې بيده سوی وو او بیا وروسته پولیس راغله راکښېنوي. امریکا نه غواړي چې په دې خبر د هیڅوک خبر سي. په 1950 کې د ساوث کوریا او نورث کوریا ترمنځ جنگ وو، خو امریکا هم مداخله پکښې وکړه چې 8000 فوجیان یې ژوندي په هغه جنگ کې ورک سوه چې تر اوسه پورې امریکا نه خبره چې هغه څه سوه. دوی ډیر پښیمانه دي. په ځینې ویډیو کې به مو لیدلي وي چې د یو چا کلیزه نو د هغه ملګري یې مخ په کیک وردننه کړي چې دغه کار ډیر تواني دی. موږ تاسې هم کله کله کوو. یو ورځ د یو نجلۍ کلیزه وه چې ملګرو یې مخ په کیک وردننه کوي چې وروسته یې مخ راپورته کوي نو ټولو چغې کړې چې په کیک کې هغه کوچني پیپونه ورکړي چې د ګلان یې په تکه کړي او هغه پیپ یې په سترګه ننوتلی وو، خو بخت یې کار وکړي. د سترګې په بغل کې ننوتلی وو، سترګه یې سمه وه. دا حقیقت د هر چا لپاره دی، که شاګرد یې او که د فابریکې مشر. کاکا کولا نن سبا ډیره غټه کمپنی ده او په لکاو پیسې ګټي. کله چې کاکا کولا فابریکه اول سر فعال سوه نو په ټول کال کې یې 25 بوتلان خرڅ کړه، خو اوس د کاله په میلیونو پیسې ګټي. په دغه خطر خو وایم چې موږ باید ژر ماته ونه منو. د مایکل جکسن 40 کاله پخوانی ملګری پیژني. دا پر سکرین چې تاسو کوم بیزوګی ویني دا یو عادي بیزوګی نه دی، دا د مایکل جکسن خاص ملګری وو. پر هغه ډیر ګران وو او د ځان سره به ګرځوي او د مایکل جکسن تر مرګ وروسته هغه بیزوګی ګریپ اپ سنټر ته بوتلی چې هغه اوس هلته د 41 کال دی. د هندستان یو کلی چې د دوبۍ څخه هم محفوظ دی، شانې سنگاپور. هلته په خونو او کورو کې دروازې نشته. جالبه دا ده چې هلته په 400 کاله د هیڅ چا شی نه دی غلا سوی او د جرم کچه 0 ده. په دا عکس کې چې کوم انجن تاسو ویني پام کوئ چې د انجن فکر پر ونه کوي. دا پولیسان دي، خو دوی ولې داسې لباس کړی دي؟ په دې خاطر چې په 1960 کې په لوس انجلس کې د شوز څخه د سکولونو ډیر غلا کېدل. په دغه خاطر هغه پولیسانو د غلو نیولو لپاره داسې لباس کړی وو. که ته فکر کوې چې ته ډیر غښتلی یې نو دا وګوره، دا د نړۍ تر ټولو خطرناکه ځای دی چې سایلنټ هیل ورته ویل کیږي. دا یو خالی ښار دی چې د 1962 کال څخه دلته اور لګیږي او خلکو تر اوسه دلته راتلو جرأت نه دی کړی. دا د عکسو د شوقیانو لپاره دی چې په سریلانکا کې عکس اخیستل ډیر خطرناک دي. که مو چیرې په سریلانکا کې د دوی هغه بد سره سلفي واخیستل نو تاسو هغه پولیس بندي کوي چې دا د دوی د بد بې عزتي ده. تاسو به ډیر داسې فلمان کتلی چې په هغه کې کوچنیانو ښه رول کړی وي، نو نن سبا هغه کوچنیان چیرې دي؟ اول به راسو احساس چنا. دا هلک به مو په ډیرو فلمانو کې لیدلی، کبھی الوداع نہ کہو، مای فرینډ، گنیشا او داسې نور چې د دوی اکټینګ به ډیر مینه ناکه معلومېدی. مګر اوس چې وویني حیران بسې. او هغه دغه ده انجلي وه چې موږ یې خپل په اکټینګ باندې خطا ایستلی وو. او د شاهرخ خان هغه فلم ډیر مشهور سو، کچھ کچھ ہوتا ہے، او په هغه فلم کې دا انجلی هم ډیر مشهور سو چې د انجلی په نوم سره یادېږي. او تاسو به پته مې یاست چې اوس څنګه ایسي. دغه انجلی چې په سټوډنټ اف د ایر په فلم کې د تانیه رول یې کړی وو او هغه فلم هم کامیاب سو. د دې نوم انجلی کانا ده. نور معلومات خو موږ هم نه پلرو، خو اوس دغه اسمل میږي. او په تاره زمین په فلم کې به مو دغه هلک لیدلی وي چې د بیل درس ما سوای نور کارونه زده وه. ډیر ښه رول یې کړی دی. د اصلي نوم دی درشل سفاري. په دونه کم عمر کې داسې حیرانوونکې اکټینګ کړی وو او اوس دی دغسې معلومیږي چې د 28 کالو دی. د جیکچن د کاریټ کیټ فلم به مو کتلی وي، که مو نه کتلی نو وی ګوري. نو د هغه فلم ماین کریکټر دغه هلک چې په فلم کې نوم درې فارکر دی او اوس چې دی وویني نو تاسو به حیران سئ. او په دې خو به بیا بیخي ډېر حیران سئ چې دی د چا زوی دی. هغه دا دی اوس یو ریپر، سندرغاړي او اکټر دی او د پلار نوم یې ویلیم سمیت دی او پلار خو یې نو تاسو ډېر ښه پیژنئ. I am fact.